د ننګرهار کانال ریاست لخوا یو قراردادي شرکت ته په ورکړل شوې ځمکه د غوښینو چرګانو وړو چرګوړو د تولید فارم جوړ شو. د دې فارم د پرانیستې پر مهال د ننګرهار مرستیال والي مولوي سعید احمد بینوري وویل 3 فلیډ شیټونه جوړ شوي او هر یو شیټ د 10,000 چرګانو د ساتنې ظرفیت لري. بینوري پر ټولو پانګوالو غږ وکړ چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي څو افغانان په هره برخه کې پر ځان بسیا شي. هیوادوال نه مو تقاضا دا ده هغه هیوادوال چې هغوی پیسې لري او په بهر ملکونو کې د هغوی سرمایې دي چې هغه خپل هیواد ته انتقال کړي، خپل هیواد ته راوړي او خپل هیواد کې خدمت وکړي. نو یقیني چې دا نیک اقدام دی او د هغوی نه مو غوښتنه ده چې خپله سرمایه را انتقال کړي. د کانال رئیس مولوي غلام الرحمن کظیم وایي د دې فارم له جوړېدو یې هدف د چرګانو د تولید په برخه کې پر ځان بسیا کېدل او هیوادوالو ته د کار زمینه برابرول دي. په دې خاطر چې موږ معیاري بچي دلته ولرو په خپل وطن کې خود کفایي په مناسب قیمت زمونږ د فارمونو دپاره ورکول شي او د فارمونو پارتنرانې بیا په هیوادوالو باندې په مناسب قیمت باندې خرڅ کړي. په همدې منظور باندې دغه پروسه مخ وړاندې بولي. دغه راز د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي محمد ولي محسن وایي ننګرهار کې زرګونه د چرګانو فارمونه لري او هره ورځ له 100,000 څخه 150,000 چرګان تولیدوي او د ننګرهار په ګډون یې بېلابېل ولایتونو ته لیږي. نو په دغه برخه کې دلته 3 لکونه نیولې تر 4 لکو پورې چوچا یو ورځنۍ چرګانو ته ضرورت وینو. خو په دغه برخه کې موږ د ننګرهار نه 20,000 چرګان دغه چوچا تولیدیږي. همدارنګه قراردادي شرکت مسؤل مدیر زلمه قریشي وایي د کانال لخوا پر 14 جریبه ورکړل شوې ځمکه د وړو چرګوړو د تولید لپاره فارم جوړوي او هره ورځ به 10,000 چرګوړي تولیدوي. تقریبا ټوټل 10,000 چوزه ده چې موږ به د ورځې تولید کوو. په ضمن کې په دې سره به یو به تولیدي فابریکه ورسره وړه جوړو او دې تقریبا زموږ ټوله پانګونه 120 نه 130 میلیونه افغانۍ پورې ده او تقریبا موږ سره به په لسګونه کسان کار کوي موږ سره. مسؤلین وایي د چرګانو د وړو بچیو د تولید د دغه فارم په جوړېدو سره به تر ډېره بریده د نورو هیوادونو څخه د چرګانو بچیو راوړلو مخه ونیول شي او هیوادوال به مو د چرګوړو د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شي.